د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې خاص د الله د رضا لپاره چا سره مینه محبت وکړو او خاص د الله د رضا لپاره هغه سره دشمنی وکړه او چاله چې شی ورکول خاص د الله د رضا لپاره ورکړي ورکول او کو نه ورکولو منع کول دي نو خاص د الله د رضا لپاره منع کول چې هغه د الله په باندې بهتر دي ځکه شی چاته نه وغته نه ورکي او نو د خپل ایمان کامل کړو. دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، یو خبره خو بار بار بیان شو چې د الله سره د چا سره مینه محبت د الله د رضا لپاره کوي به دنیا د لپاره به نه کوي، خودغرضي لپاره به نه کوي، مطلب اشنایي به نه کوي او چا سره چې کینو بغض ساتي. مخکې خبره کړې وه چې دې وجې نه ورسره کینو بغض ساتي چې دی فاسق سړی دی، فاجر سړی دی، ناروا کارونه کوي، غلط کارونه کوي، خپل ذاتیاتو د وجې نه هغه سره دشمني مه کوه، بلکې دې دپاره ورسره کوه چې دا د الله یو باغي سړی دی، حرام خوري، زناکار دی، شرابي دی، بد اخلاقه دی، مونځ نه کوي، جمع هر وخت قضا کوي، ته ورته بار بار وایي چې مونږ ته راشه نه راځي. د دې وجې نه ورسره کینه ساتي نو کې دا ته الله اجر درکوي او د دنیایي اعراضو دپاره به چا سره کینه او بغض نه ساتي. او دارنګې چاله چې یو شی ورکوي د الله د رضا لپاره به ورکوي، که چا نه یو شی منې کوي نو د الله د رضا لپاره به منې کوي، ته به وایي چې دغه پیسې که دغه فلاني کس ته ورکوم دی بد اخلاقه دی، بد کرداره دی، غلط کارونه پې کوي، د دې وجې نه د الله په نسبت باندې دغه بهتر ده چې دی ور نه کړمه. نو د خپل ایمان کامل کړو. محترم مسلمانانو ورونو، موږ تاسو له پکار ده چې دا کوم اعمال کوو خاص د الله د رضا لپاره وکړو، پای کې ریاکاري نه وي، ښودنه نه وي او خودغرضي پکې نه وي، بلکې کوم عمل چې کوې ته خاص د الله د رضا لپاره کوې، ته پوهېږې چې به دې الله خوشحالي هغه کار کوه، پوهېږې چې الله پې خفه کېږي هغه کار مه کوه. او د نبي علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې خپل ټول اعمال برابر که، چې کوم اعمال هغه ښودلي چې دا کوه دا د هغه طریقه ده نو کوئ، او چې کوم د نبي اسلام طریقه نه وي هغه اعمالونه اجتناب کوه. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.